دین دی. موږ هغه نه یو سوشل میډیا والا چې لکه یو مور په جړا کې او هغې په جړا کې زوی دی مړ دی او داسې دی او هغسې دی. او بھائی ما له پته نه چې چا څومره پراپرټۍ جوړې کړي، چا څومره جایداد جوړ کړو. که موږ د سوشل میډیا نه اوټ نو خو ما ته خو پته لګېدلې ده که نه یار زه به یو نوم واخلم. کم سړي چې په ما باندې تهمت لګولې او په تاڼه کې راغلی او کیمره یې راغستې وه چې شاجي خو دا کار کړی او په سټیج باندې ګډېږي. او بھائی ستا حکومت خو زه برې کړم. کم ځای کې راغې شهسوار تبلیغ هولیه دې چاته ونه خوله چې شهسوار راځي ملګرو هم ځان به دې ورته خوله هم ځان به دې فیمس کړی چې راشي که نه شهسوار زما د انټرویو دی چې الله ورته هدایت وکړو. او بھائی ما له پته چې هغه د 100 کروڑو په جیب کې ګرځي، ما له پته چې هغه څومره جایداد جوړ کړو. زه د اخیري سوال کوم شهسوار بار بار یو خبره کوي چې تاسو کله هغوی هغه مسله جوړه شوه نو تاسو ورغلي وئ هغه مایک هم ورته نیولي اوس بار بار په بیل بیلو ځایونو کې همدغه خبره کوي چې یوسفجان لالا له پکار و چې بیا زه کله بدل شوم او هغه فیلډ ته لاړم او هغه فیلډ مې پرېښودو نو بیا یو ځل راغلی و بیا یې ما انټرویو کړی و. خیر د خپل ځان نه دې کریډټ اخیستی و. څه جواب پکې راغلی په وایس اف امریکا کې زما نه انټرویو کېده نو د جهانګیر خان خبره یې کوله چې یاره تا هغه سره ذاتي دشمني له ما ورته یاره رور مې دی رور مې دی او تکړه اکټر دی خدای ته د ښېګڼې کار ووایي. شهسوار له خدای په ډېر ښکلی اواز وایي صحیح نعت یې چې وی والله په سړي ډېر زیات ښه ځکه چې اواز یو نعمت دی. نو هغه ته خدا پیغام دی زما دا اړخه زما خو کشر دی هغه له خدای پاک یو داسې ځای ورکړي یو داسې مقام یې ورله ورکړي زما غوندې کې سړي هغه ته نه شو رسېدی ځکه چې هغه د الله په لار کې ووتو. یعنې زما غوندې کې خلک به هغه ته څه وایي چې زه به د هغه انټرویو وایم. هغه له خدای پاک یو ډېر ښکلي مقام ورکړی و او زما خیال چې اوس هم هغه په خپل تبلیغ لار باندې ولاړ دی ګنګوسې پسې کېږي. خو زه به شهسوار ته دا ووایم چې الله تعالی په تا باندې یو احسان وکړو چې تا ته سپین پګړۍ در په سر کړه والله زما په سر نشته. او نن شیخ صاحب راغلی ښکلې پګړۍ اچولې څومره ورته ټول ودرېدل. نو چې یو سړی الله تعالی یو انسان هغه پګړۍ ور په سر کړي د دین کار ته والي نو زما په خیال چې هغه ته زما غوندې کې د ګناهګار سړي د انټرویو د اخیستلو ضرورت دی نه. ته الله تعالی په خپل یو ډېر ښکلي مقام کې کېښودی. د انټرویو په توسط هغه ته هم دا ګزارش کوم چې الله تعالی په دغه لار کې قبول کړي د دې خاورې خدمت وکړه د دین کار وکړه. موږ هم درسره ولاړ یو چې کله ته ووایې یوسفجان به تاله په منډه درځي ځکه چې ته زموږ کشر یې د دین دا کار وکړه او ستا نه بهترین نور څوک کولی هم نشي ځکه چې ته کله دا نعت شروع کړې والله په ما هم ډېر زیات ښه لګي. نو هغه ته دعاګو یو هغه ټولو ملګرو ته دعاګو یو چې د هغې په کار کې کړچ دی او د پښتنو خلاف دی زه یې خلاف یم او چې کوم سړی د پښتنو ښه تصویر جوړوي زما اسمان دی.